دروازو لپاره موږ څه کوو اول ته یو لاین راخلو خو لیر باید څه شي ولرو وال باید ولرو لاین کلیک کوو ورته په دې ځای کې یو خط په دې ځای کې کومکي او بیا دغه خط نه آفسټ راخلو 25 سانتي فاصله باید ولرو او بیا هم 7 سانتي بعد دغه 7 سانتي څخه د دیوال د دروازې ارچ دا کېږي مثلا 1 متر دا 1 متر بیا هم 7 سانتي دا د 7 سانتي بیا سنټر لاین را واخله سرکل بخښنه غواړم سی انټر سرکل موږ د دغه نقطې نه راخلو په دې ځای کې کلیک کوو بیا ایکسټینډ کمانډ استفاده کوو دې ته ایکسټینډ امتداد ورکوو فریم کمانډ دا به هم ترنه کټ شي دا هم باید ترنه کټ شي او په دې ځای کې د دې نه هم کټ او دا څه هم کټ کېږي ترنه دا نور اضافه برخه ترنه څه کوم او دغه خپله زموږ چې د ډور دی لیر باید څه وي ډور باید ولرو په دې ترتیب اوس څه کوو دغه نه یو کاپي راخلو نور پسې نه ګرځو دې نه یو کاپي راخلو بیرون طرف ته دغه ساحه ترنه ډیلیټ او دغه ساحه هم ترنه کټ کوو دا هم ترنه کټ شي دا هم باید ترنه کټ شي خو زموږ اندازه زموږ څومره باید وي 25 سانتي یعنی دغه خط زموږ فاصله باید 25 سانتي کې وي صحیح شو او هم ام ای میچ پراپرټي باید ولرو د دغه دیوال مشخصات باید پکې وي دغه نو زموږ یو کاپي ضرورت دې نه یو میرر اخلو میرر کوانه ویلې د دې یو معکوس شکل راخلو په دې ترتیب اوس کوم ځای کې چې دروازه په کار وي دې دوه ته جوړیږي په دې ساحه کې موږ دروازه لرو چې دروازه باید په دې شکل خلاص شي یا مثلا دروازه په دې ځای کې ورکو چې دې سایډ ته خلاص شي چې دې سایډ ته خلاص شي کومه دروازه به برابر شي ورته دلته یو به پکې میرر کو چې کوم یو ورته برابرېږي مثلا روټیشن ورکو دا صحیح نه دی دام صحیح نه دی دام صحیح نه دی صحیح شو ډېره صرف نظر اوس راځو دې بل ته که چیرې د دوران ورکو صحیح دی که نه بس دا انتخابو بیا کاپي د دې راخلو موو به ناخلی ځکه چې هلته د دې نور هم ضرورت کېږي فقط د هغه کونج سلیکشن به راواخلي په دې ځای کې به یې کلیک کړي او ټریم دغه دیوال زموږ 100 سانتي دی 25 او دروازه په څو کې ځای په ځای شو 15 کې خیر دا ترنه کټ کا دا اتومات خپله برابرېږي موو کمانډ څونه تفاوت کوي د سنټر لاین په سره تفاوت کوي که نه دا راواخله په دې ځای کې انتقال کړه او بیا هم ټریم دا به هم ترنه کټ کړي دغه کونج به هم ترنه کټ کړي اتومات دروازه په خپل ځای کې څه شي ځای په ځای شي اوس دغه دروازې دپاره د دغې ساحې لپاره عین دروازه دی که نه دی اوس موږ څه کوو دلته میرر د دې اخلو ام آی انټر ځکه فاصله سره متناظر دی د دې به هم سلیکشن راواخله د دې انټر په دې نقطه کې کلیک وکړه کرسر پورته امتداد او بیا ورته انټر اتومات دروازه په دې بل مخ ته هم راځي عین فاصلې سره او کنده پای سنټر ځکه ته پای نه متناظر دی ساحه نو په دې شکل پایه هم ښه ځای په ځای کېږي په دې ځای کې دروازه او دغه سنټر لاین باید ورته ایکسټینډ دا به ایکسټینډ شي دې نه معلومیږي چې دا ساحه فاصله لري ایکسټینډ به کوي کېدای شي دلته ترې سره وصل نه خیر دونه فرق نه کوي یا به جاینټ راواخلې ټول به سره شی شو یا خط شي بله دروازه مثلا په دې ځای کې لرو دې اتاق لپاره دروازه په دې شکل ځای په ځای کوو دې سایډ ته بیا هم کولی شي دغه دروازه ته میرر راواخلې میرر کولی شي که نه شي کولی خو دغسې یو خط راواخله کومکي وسطي نقطه ورکوي که نه ام آی انټر سلیکشن به د دې راواخلې ورته انټر به کړي وسطي نقطه دلته ورکوي چې کله ته کلک راخلي اتومات دلته به راځي خپله دروازه په دې ځای کې ټریم دا به هم ترنه کټ کړي دا به هم ترنه کټ کړي په عین فاصلې سره دا نور اضافه ترنه صحیح شو بیا راځو ته دوه پلۍ دروازې لرو په دې ساحه کې دلته هم دروازه شته چې په دې ځای کې لرو دا دروازه به صحیح که نه دی چې دا صحیح وي نو ته کولی شي چې بیا هم یوه کاپي ترنه راواخلې خو دا هم د 15 سانتي دپاره دی خو دلته دروازه د 100 دپاره راځي دیوال 25 دپاره نور اضافه برخه ترنه کټ دا به لیک موف کو ورته صحیح شو او بیا هم ټریم دا نور اضافه برخه ترنه کټ
دلته دوه پلي دروازې لرو. دوه پلي دروازې لپاره وسطي نقطه پکار دی. وسطي نقطې لپاره موږ یو خط به راواخلو کومکي. دغه کومکي خط سنټر لاین موږ ته ورکوي. آفسټ راخلو 80 سانتي 80 سانتي یو طرف ته 80 سانتي هم بل طرف ته. بیا 7 سانتي چوکاټ لپاره یو خط آفسټ 7 سانتي هم بل خواته. بیا به ټریم راواخلې دا به ترېنه کټ کړي. بیا هم 80 زموږ 1 متر څو راځي 16 راځي. بیا هم سرکل دایره به راواخلې. دغه نقطه به چې سره وصل شي دې سره او بیا هم دا به دې سره وصل. بیا ایکسټینډ دا به هم ترېنه ایکسټینډ کړو. دا هم ایکسټینډ کېږي. ټریم دا به هم ترېنه کټ کړو. دا به هم ترېنه کټ شي. دلته راځو سینچي دیوالونو ته. سینچي دیوال مطلب دا چې د اتاق لپاره موږ یو تشناب لرو. نو آفسټ راخلو 150 یا 2 متره. 2 متره آفسټ راخلو. بیا 15 سانتي آفسټ د دیوال لپاره سینچي دیوال لرو. ټریم کمانډ نه به کار راواخلې. دا به هم ترېنه کټ شي. دا به ترېنه کټ شي. دا مخکې مې تاسو پروژو کې ویلي په صنفي پروژه کې. او دغه ساحه به باید هم ترېنه کټ شي په دې ترتیب. کټ کېدلو سره نو ټول اتومات کټ کېږي. دا ځای پرېږدو. اوس بیا آفسټ راخلو 150 یا 1 مترو څو راخلو 100 ته به آفسټ راواخلو. بیا 15 سانتي سینچي دیوال لپاره. بیا هم ټریم دا نور اضافه برخې ته نه باید چې کو کټ کو تینا. یو لاین اخلو کومکي دغه نقطې نه اول دا به ټریم کو او بیا یو بل خط کومکي راخلو د دروازې لپاره. آفسټ راخلو 15 سانتي. څومره 15. بیا 7 سانتي چوکاټ او 10 سانتي دروازه. بیا هم 7 سانتي چوکاټ. بیا یو لاین کومکي راخلو دې سره وصلو په دې شکل. سنټر لاین دا نقطه به دې سره وصل او بیا هم ایکسټینډ کمانډ نه استفاده کوو. بیا باقي هم ټریم په دې شکل. دا باید اتومات سره شي کټ شي. دا د په دې ترتیب د تشناب لپاره چې لرو دروازه. دا یوه برخه. بیا راځو دغه یو کاپي اخلو. د همدغې دروازې لپاره چې راخلو کاپي راخلو. ته کولی شې چې دغه ساحه زموږ چې فاصله 25 سانتي دا پرېږدي ورته. دا نور ترېنه کټ کړي. بیا هم یو میرور د دې پکار دی. کیدای شي چې ضرورت شي. راځو اوس د کونج ته. دروازه په دې شکل خلاصېږي. دا دروازې ته ضرورت لرو چې روټیشن راواخلو. روټیشن به د دې راواخلې په دې ترتیب. صحیح شو. بیا هم کاپي دغه نقطه راخلو. په دې ځای کې ورته کلیک کوو. اتومات فاصله راخلي. صحیح شو. دا د یو برخه. دلته هم سینچي دیوال لرو. صحیح شو. سینچي دیوال لرو. آفسټ راخلو ورته. آفسټ بیا ټي ایچ انټر. مطلب دا چې دغه خط راته په دې وسط کې راواچوه. ټي ایچ تھرو خط اچول کېږي. اوس دغه نه آفسټ راخلو. آفسټ 2.5 نیم یو خواته او نیمایي هم بل خواته. سنټر لاین اتومات نه جګو ځکه سینچي دیوال سنټر لاین نه لري. او دا تشناب په 2 برخو تقسیم شو. صحیح شو. اوس راځو دروازه په دې ځای کې ځای په ځای کوو د دې تشناب لپاره. کولی شي دروازه په دې سیټ کې ونیسو په دې برخه کې. نو ته کولی شي چې دروازه کوم یو په نظر کې ونیسو د روټیشن لپاره. روټیشن لپاره دا صحیح دی که نه؟ دا خیال ښه. دغه نه به کاپي راواخلو. ښه دروازه داسې کوو چې اول دا ساحه زموږ متفاوت دی لږ. 15 سانتي 15 لرو هغه 15 دی. بیا هم آفسټ راخلو 15 سانتي. آفسټ 15 سانتي.
بخښنه غواړم 25 سانتي او بیا هم 7 سانتي لرو 7 سانتي لرو او بیا سانتي او بیا هم 7 سانتي نور باقی نه باید شی کو کټ کو دی خسته کن خونه دی درته بیا به اکسټنډ راواخلې زه خو د مینو نه کار نه کوم زه ټول شارټکټ کار کوم دا د دې تشناب لپاره دروازه شو دلته هم اوس آفسټ راخلو 150 یو نیم متر صحیح دی او بیا هم دا باید اکسټنډ شي د آخر سره پورې کولی شي چې ټریم راواخلي دا هم څخه تېنه کټ کړي دا به هم تېنه کټ شي په دې ځای کې آفسټ راخلو دې لپاره 15 سانتي 15 سانتي عین دروازه باید په دې ځای کې هم ځای په ځای شي خو دلته تیار دا دروازه لرو کاپي راخلو ورته دغې نقطې نه راستان په دې ځای کې ورته یو کلیک کوو او بیا هم ټریم یو شي ته فکر چې د ټریم معکوس اکسټنډ دی د اکسټنډ معکوس شی دی ټریم دی کولی شئ او شفټ نیول کېږي ښه دا دی په دې ترتیب ښه د دې تشناب دروازه بیا فرق کوي تشناب دروازه بیا په دې ځای کې جوړو آفسټ راخلو 25 سانتي بیا 7 سانتي او بیا سانتي بیا هم 7 سانتي دلته دروازه هم لرو کولی شي چې دغه ځای نه اکسټنډ کمان راواخلو چې شی اکسټنډ دا باید راستن انتقال شي دی بل ته کولی شو چې دغه دروازه په دې ځای کې ځای په ځای کړو ورته سنټر لاین به راواخلو ورته او بیا هم اکسټنډ ټریم او عین دروازه به کافي وي که نه صحیح شو او په دې برخه کې هم 2 سیکشنه تشناب لرو ته کولی شي چې آفسټ 1 متر و 10 کېدای شي متفاوت وي د هر اتاق 115 سانتي سنچي دیوال لرو ښه دروازه باید په دې سیټ خلاص شي نو دې دپاره دا پکار دی چې روټیشن راواخلو د دغې په دې ترتیب کاپي دغې نقطې نه کاپي راخلو دغې کونج ته د ډراوینګ لپاره 4-5 کمانډ دی ښه دلته یو بله دروازه زموږ په کار دی په دې ساحه کې بیا هم آفسټ به راواخلو ورته 25 سانتي 25 نه وروسته 7 بیا اویا بیا 7 سانتي او بیا هم سرکل دایره راخلو دغه 2 پوینټه کلیک او بیا اکسټنډ کمانډ نه استفاده کوو ټریم دا هم باید یې نه کټ شي نور څه مشکل خو نشته